درس ویل دا حوصله‌مندي غواړي. درس ویل سخت دی. متوجه یاست؟ ټول کارونه چې دي په دنیا کې هغه تفریح دی. د دنیا ټول کارونه ته موږ تاسو ته کولی شو ووایو تفریح. تاسو متوجه شوئ یو دوکاندار سهار وختي راځي دوکان خلاصوي ماښام ځي کور ته. داسې یو کس ته چې سهار وختي درس ته کښېني تر ماښام. داسې منی زما سره چې سهار وختي یو کس راځي ډریوري کوي په دې ښار کې ټکسیوالي کوي ماښام ځي کور ته. اما داسې یو کس نه چې له سهاره تر ماښامه درس وایي. تاسو وګورئ نجار هم سهار وختي چې راشي خپل په نجاري اخته وي تر ماښامه. او بله جالبه همدغه نجار و همدغه قصاب و همدغه مستري و همدغه دوکاندار و همدغه نانوای چې پوښتنه هم ځینې وکړې څه وایي 40 کاله کېږي د هغه کار کوم. تاسو داسې څوک پېژنئ 40 کاله درس ووایي؟ د مکتب د نو 3 کاله حساب کوي. درېیم نو نه نو خیر خو زه به 3 درته حساب کړم. یعنې 10 یولسم 12 به د درس ویلی تر نن پورې خو ټوکې ریشخندي مسخري. دا 3 کاله 4 کاله پوهنتون وایي دا یې 7 کاله. که ماسټري وکړي 2 کاله دا 9 کاله. که دوکتورا وکړي 3 کاله نور دا 12 کاله. داسې کوم څوک شته چې 40 کاله درس ووایي نشته. اما په دا کارو کې تاسې لیدلي دي وایي زه 20 کاله کېږي دوکاندار یم. بله زه 30 کاله کېږي ډریور یم. لا نور هم دی ډریور لا نور هم دی دوکاندار. نو دا درس کې ولې داسې نه وي؟ درس کار دی نه